د پرمختګ بل مهم خبر فراه کې د 95 میلیون افغانیو په لګښت رغنیزې پروژې پلی شوي. سلام، وخت بخیر. ستړي مشئ. د فراه ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د 95 میلیون افغانیو په لګښت رغنیزې او کرنیزې پروژې پلی کړي دي. د یاد ولایت د کرنو، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې د دې ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د همکارو موسسو په همکارۍ د نږدې 95 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو 11 کانالونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، د اوبو د بیس سیمنټونه او نورې بېلابېلې رغنیزې او کرنیزې پروژې پلی کړي دي. د یادولو وړ ده چې د یادو رغنیزو پروژو څخه 89,000 تنه په مستقیمه او 447,000 په غیر مستقیمه توګه برخمن شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. په وروستیو کې بیا هم یادونه کوم، زموږ چینل سر سبسکرایب کړئ. ښه وخت، ښې شېبې. د پامان.